د پروژې د مدیر یوه عمده وظیفه د ریسک مدیریت دی یا د خطر مدیریت دی. د دې په خاطر باندې چې یو خطر په پروژه کې ښه مدیریت کړلی شو، موږ باید په دریو مرحلو تیر شو. لومړۍ مرحله چې ده هغه د ریسک اسسمنټ او د ریسک انالیسس ده. په دې مرحله کې موږ ریسک معلوموو، هغه تحلیل کوو، د هغو د خطر کچه ټول شیان سنجوو. په دویمه مرحله کې موږ د هغو دپاره د جلوګیرۍ پلان جوړوو یا میټیګیشن پلان ورته جوړوو. په دې کې موږ غواړو چې هغه لارې چارې پیدا کړو چې څنګه هغه احتمالي خطرونه چې واقع کېږي د هغو مخنیوی وکړلی شو. په دریمه مرحله کې د تطبیق مرحله ده یا د امپلیمنټیشن فیز یې دی. په هغو مرحله کې موږ غواړو که چیرې کوم ریسک واقع کېږي د هغو دپاره شیان چې مخکې پلان کړل هغه باید په عملي شکل باندې ووینو. نو په یاد مو وي چې د ریسک منجمنټ 3 سټیپونه لري او په هره پروژه کې قابل د تطبیق وي، او د دې په خاطر باندې چې موږ دا ټول ولرو باید ټول د پلان په مرحله کې پلان شوي وي.